لپاره د تولیداتو زیاتره همدغه کولی شو. دا اول منزل پارکینګ و، هغه لاندې 2 منزل نو تر څو پورې هغه منزل د رنګ کار خلاص شي بیا به دا موټر انتقالېږي. پاس به موږ رنګوو، دا فرش فوکسي رنګ د مخصوص رنګ. زاري وکړه. اوس موږ دولت نه دا تقاضا ده چې موږ سره اکرام وکړي او کرایه راکمه کړي، باید په های لیول کې موږ رانولي. اوس نظر چې موږ د نظر د دولت کرایه ته ګورو فیصدي ډېره ولاړه ده. باید موږ سره یو څه ناڅه ګزاره وکړي چې موږ دغه یو څه موده چې وچلېږي. ولې نه ووره دغه موږ تقریبا 200 دکانداران وو، دا اوس شکر الحمدلله 1200 دکانونه شوي. دکې مثال دغه 1.5 به متضرر دي. ډېر 300 دکانونه اوس هم شته چې خلکو ته، او اکثره داسې دکانداران موږ سره ول. اسلام دغه طرح ټوله منظوره کړله، بیا راله ښاروالۍ کې ویزه شوله او د امارت اسلامي په دغه وخت کال باندې د دې عملي کار شروع شو. په دې ورسره داخل دي خنډونه یې اچولي دي. دکانداران همدغه خپل دکاندارانو ته کرایې کمې کړي دي چې دې مارکېټ به څوک رانه شي. خو چې انشاءالله دا افتتاح شي د خبره د خلک لپاره هم خلک راځي او دا یو ملي او بینالمللي هغه مارکېټ ده او د ټول وسایل په نظر کې نیول شوي دي. فرانسه دا خطي تاسو وګورئ چې دا د دې نصبول دي قندیل خانه د جذب کول ساده کار نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونه او نیکو ویلو مارکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب احمدزی یو ځل بیا د یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو، دا ونې ما وغوښتل چې تاسو محترم لیدونکو ته د کابل ښار په مرکز کې د سانسکای خیرخوا الکترونیکي کمپلکس درو پیژنم. کوم چې 5-6 کاله مخکې یو 8 کاله مخکې دا یو ویرانه وه او د دې کې ډېر جنجالونه سوي وو. 2-3 وارې دا ځای دې کې اور اخیستلی ده او بالاخره د امارت په راتګ سره د دې سانسکای خیرخوا الکترونیکي کمپلکس د بیا جوړولو لپاره ملي تجار وتوانېده چې د امارت نه دغه اجازه واخلي او بالاخره په داسې لویه سیمه چې تقریبا 3 جریبه جای ده، په دې کې یو لوی کمپلکس جوړ کړي چې د هېوادوالو حتی تصور هم نه راته په دغه اسیا په سطح باندې دغسې مارکېټ تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده او دې کې د هېواد انجینرانو کار کړی ده، ډېر ښایسته یې جوړ کړی ده. له لومړي منزل نه نو تکاوي نه شروع نو تر آخر منزلو پورې ډېر هغه په ظرافت باندې کار شوی ده چې دا د هېوادوالو په ذهن کې هم داسې جای نه راته. نو ما وغوښتل چې دا ورې تاسو محترم لیدونکو ته د سانسکای خیرخوا الکترونیکي کمپلکس له شروع نه له اول منزل نه تر آخره پورې ټول د دې چې د انجینر صاحبانو په افکاري باندې تاسو ته در وښیم. هیله ده چې تر پایه پورې زما ملتیا وکړي. یو له هېوادوالو نه ډېره مننه کوم چې د موږ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې ډېر په خوند او مینه سره ګوري، زموږ خپرونې لایک کوي، سبسکرایب کوي او خپلو هېوادوالو سره شیر کوي. نو د تاسې ډېر وخت نه نیسم، راځئ چې دغه خپرونه په ګډه سره وګورو. نو ما سره اوسئ. سلامت کور اوسئ. ولیش راوله تاسو ته ډېر چینل ته ټول دوستان ته سلام. انجینر میرویس داخل یم د سانسکای خیرخوا الکتریکي کمپلکس مسئول د ساخت و ساز. تاسو کوم خواهد اوس نما کې
دا نما په خیراته جوړه شوې ده تکمیل شوې ده دروازې ټولې مات شوې دي بعد زما کار ټول خلاص ده اوس پوښتنه زما ټول کار خلاص ده داخل د ساحه کې مو کار دیوالونه او شیشې ټولې مات شوې دي دا منزل هم ګراني کار شوی ده او اول منزل د موږ خود تکمیل ده ضرورتي او دکاندارانو زه خپل ډیکور او ډیکوریشن کوي دوی دا صاحب د ټول سیستم د چینلو معلوم کار خلاص ده بس د فقاریه کار شوي ماهیه کار شوي د خلاص ده کار د سلسلهګانې مې لګېدلې د سیستم د خارج خاص تاسو ګورئ خدمات د انسان دا تاسو بهتره معلومه چې خیرخوا مارکیټ اول دلته یو ساده مارکیټ و د جمهوریت وخت کې یو وار وسوځېدل جوړ بیا دوه وار وسوځېدل بالاخره دا خلک ورغله واخرې جمهور ته داسې مشکل ده بې غور تاسو داسې یو بهتر هم ته راکړئ چې دا ډېر په اساسي ډول داسې موږ جوړ او بالاخره همغه طرحه د داخلي جنرال ورته جوړه بیا رئیس جمهور ته یې بیا ترکي پمټک ساختماني شرکت دی هغه سره په مثال د هغه قرارداد وشو یو امریکایي شرکت یې غره په اسلام دغه طرح ټوله منظوره کړه بیا راله ښاروالۍ کې ویزا سوله او د امارت اسلامي په اول کال باندې د عملي کار شروع شو نو بیا ما وخت یاد کوم چې اول هغه تکمیل ده لفتونو کار خلاص ده د ماګانې چې دي د پاس سینسیګانې دي د تونل لرګونه وکړل سوي دي یو ګل مشکل نه ټول جوړ سوي دي سیستمونه د فایل ټول منځلو ته راغلي دي لفتونه فعال دي جوړې فعال دي اول باندې موږ مشکل نه لرو بدل تقدمونه کار شوي چې هغه تقدیرونه موږ تاسو د پاس موجود شو دي امانه نه خبره ده معلومه ده صرف اوس منتظر دکانداران راشي ډېر خلک دې ډېر دکانداران راغلي چې خپل ډیکوریشن داخلي کوي او نور دکاندارانو د کارا مسراجي د خپل کارونه خلاصوي چې د فلان مارکیټ فعال مارکیټ تقریبا تر څلورو منځونو پورې د کار وخت سره اماده ده اماده دي چې د اوس په خلکو بس په باندې کې چې د کار چې مشکلات حل وروره زه خو دکاندار یم چې د خیرخوا مارکیټ کمپلیکس سوځېدلي متضررین دکانداران نه یو دکاندار صفت تاسو سره غږېږم ولا وروره دا پخوانی مارکیټ ډېر اسمان او ځمکه فرق لري که پخوا داسې موږ درلودلی موږ به 114 میلیونه ډالر خساره نه کولی موږ پخوا وخته ټول د تختو نه دکان و ځمکه دولتي وه په اجاره یې راکړې وه او موږ یې تختو دکانونه پرې جوړ کړي وو اوس فضل شکر الحمدلله چې دغه د په نوم د سلیمان زرمتي او شرکت راغی چې نه ډېر راضي وو ښه کار یې کړی دی او ډېر په سټانډرد جهاني کار یې کړی او شکر الحمدلله اوس په هره نګاه موږ سیف یو یعنې د سوځېدلو نه د هغه نه هر شي نه خلاص یو مارکیټ هغه د خپله تاسو ګورئ یعنې که لس لګېدلې شلې پرې لګولي ښه دې خلاص یې کار کړی او دغه 10 کاله پروژه ده موږ ته یې راکړله متضررینو ته هر چا ته یې خپل دکان ورکړی هغه خلکو چې چا خپل سهم د پیسو ورکړی لکه چې څه په متراج راتله موږ باندې یو څه د خپله زرمتي صاحب د خپل د خوا نه دغه تقریبا 9 منزله مارکیټ آباد کړی او موږ ترې راضي یو او ښه خوشحاله یو او که دا پخوا داسې وی موږ به ولې دونه خساره کوله متضررینو ته څومره سهم ورکړ چې چا 100 متره و خدای وکړي 10 متره دی 10 متره یې ورکړه چا 20 متره او 20 متره او که چا 100 متره او 100 متره د هر چا متراژ معلوم و دفتر درلوده پخوا هماغې دفتر دغه اساس نه د کتاب بل همسایه ټول پېژني د چا 100 متره دوکان ټولو ته معلوم و بل موږ اساس کړو ته دفتر کې هغه دغه باندې هر چا د خپل تاسو راضي ولا راضي خو 100% راضي ځکه یو موږ نه چې دلته ډېر انجینران راغله دا خو اصلا درې خارجي شرکتونه جوړ کړی تاجلان او پیمټک یو بل شرکت دی چې ماته اوس نوم نه راځي سنسکای ګلوبال دی لکه
د په همکارۍ او بل دا ویزا شوی دی دا جهاني سټانډارډ سیستم باندې جوړ کړی دا نو زموږ د فکر نه هم ډېر جدي کار یې کړی دی دلته خارجي انجینران راغله ترکان راغله دغه راغله هغه ویل کاش چې موږ هم ترکیه کې داسې قوي کار کړی وی د زلزلې به موږ والا نه و خراب کړي ماشاءالله د 10.11 ریکټر دغه د زلزلې دپاره دا ډېر هر شي کې خواري کړې ده نو زه ته څه ووایم هېڅ صفت پرې خلاصه ده د کار خو یې داسې کار موږ ته کړی هر اجرا گردونی برخی داری الکوبانون کارسی دی قدیمی و ریزوسی دی این اول منزل که مگه مشکل نداره خاصه پر سارا منزل پر مگه پول کار خلاصه فقط متعدد داری که دولت اجازه ورکی دکانداران او داخل کراسی کرایه میره تجدید سی تو رفت خالص از خبر دارم دارم مثلا دولت که بسیار کورپوریشن کاره دا دست کاره دا خلاص کلا کار ده آماده دا خپل دکان ده خپل باچواله کولای شي د خلک کینی د استفاده یعنی چې ملاقات کې ډېر ډېره ګرانبها کېږي چې ګرانیټ اسفان کې د هغې استفاده کېږي دلته په مدارونه د تاسو ګورو دا پرې ټول نوري مخکې ده دا د شپې یو خاصه نما ورکوي چې ټول بند شي دا داخل کې نوري مخکې تېر کړی ده یا کې څه مشکل هغه نشته دا ځینې برقي دي موږ ته بله دونه کار کوي د کاره مکې خلاصه بس اماده کېږي دا کومه خواکې پراته دي پېغوره مینداز اول منزل دغه ساحه ته دا ساحه مې د ګول ساحه ده د ګول ساحه کې ده درې ساعت د اعظم ساحه کې موږ دوه ډول لفټ لرو لفټ څه ده دا لاندې ساحه د فشار په فشار ده دا څه د زمینه خلاصه ده دا نور تیر د رانیس تقریبا نو اتیا په څو کې دا کېږي د تقریبا آماده دي خو داسې دوکاندار خپل کار شروع انجینر صاحب هر منزل به څومره دوکانه ورکړي دي هر منزل کې 200 نیولې کاران د شپږ ماشاءالله ماشاءالله مان د متکاس موږ 1400 دوکانه لرو او تقریبا څلور منزل متکاس لري سلطان ما د جادینا د پښتون تجار ځانګړتیاوې خدا دي چې یو موقف ماشاءالله ډېر ښه موقف کې د امنیت یې ډېر ښه برقرار ده امنیتي ساحه ډېر ښه ده او بل آبادي په داسې سټنډرډ آبادي شوې چې په سطح د نږدې ګاونډ کې دا رقم آبادي انشاءالله نشته ده دغه نه داسې ویل کېږي چې تاسې پخوا متضرر سوي وئ او دغه مارکېټ کې تاسې ته ونډه درکړې ده یعنې وګوره مساحت یا وګوره ساحه چې د تاسې کېدله پخواني
خیرخوا مارکیټ کې دلته تاسو ته موږ رسام درکړی ده. اوس له حکومت نه تاسو چې غواړئ څومره تاسو منندوی له حکومت نه او د مارکیټ هغه مسؤلین چې دغه مارکیټ یې همدغه نوي سلطنت باندې جوړ کړی ده. مونږ دولت نه دا تقاضا لرو سرمایه‌ګزاري مونږ کړې ده په دې نش امکاناتو کې په داسې حالاتو کې مونږ سرمایه‌ګزاري وکړه چې ټول تجاران او خلک زیاتره خلک کېدل خپله سرمایه د وطن نه ښکله او مونږ په ډېر بد وضعیت کې سرمایه‌ګزاري وکړه. اوس مونږ دولت نه دا تقاضا ده چې مونږ سره اکرام وکړي او کرایه راکمه کړي باید په های لیول کې مونږ رانه ولي. اوس نظر چې مونږ د نظر د دولت کرایه ته ګورو فیصدي ډېره ولاړه ده. باید مونږ ته یو څه نه څه ګزاره وکړي چې مونږ دغه یو څه موده چې وچلېږي هغې نه بعد که کرایه ولاړه مي بیا هم چلېږي. اوس وخت کې د مارکیټ ساحه نوی ده او د های لیول کرایه باید مونږ دکانداران سخت متضرر کړي نور هم. پیغام دی خپل هیوادوالو ته کساس یې غواړي چې په خیرخوا مارکیټ کې هغه واخلي دکان واخلي یا یو دفتر ونیسي هغو ته یې پیام کې ده. مونږ دا پیام د تجاران باید افغانستان نور بهبود خواته روان ده انشاءالله او دا ډېره ښه ساحه ده د تجارت لپاره. د دې نه اوچته ساحه په ټول افغانستان کې نشته. باید سرمایه ګزاري په خپل وطن کې وکړي. موږ ترې نه خواهشمند دي چې په دې مارکیټ کې ځان ته یو ځای انتخاب کړي هم اعتبار لري او هم به ښه کاروبار چیښتل شي. دغه کار زموږ چې اوس تر اوسه په فیصله باندې دې په ډاډ باندې وو چې خپله امارت اسلامي چارواکي ډېر زیات کوشش کوي چې تلاش کوي زیات کومک یې موږ سره کړی پښتو دا مواد سره راځي د پوسټو په هغې چک پاینټو کې ډېر کومک یې دی او اوس یې تقریبا یو 10 کسه د خپل وزارت دفاع د امنیت په خاطر باندې همدلته د اشغال کې اوسي تلاشي سیستم کې چې منظم یې طرف څه مشکل نشوي و چیرې روان یو دغه ګراني تیږې د موږ د وطن ساخت دي. نه ګراني دا د ایران نه راځي دا د هغه څه دي دا د ایران نه راځي ډېر قیمت دي د دې لري سره یو تر موثر استفاده کیږي نو خو د خپل مواد د هغه د هغه مواد یو شیشه د خارج راځي یو سیمټ مرګ چم دغه جده ریګ او جغل دی سیخ دم کارګر او سوال کارګر او د المونیم چوکاټونه چې دي دا ټول دلته فابریکه ده وزیری پرامین فابریکه یو څه داخله داشته ده د کلی دی او د استفاده سره څنګه د اقتصاد په برخه کې د موږ افغانان څومره تاسو سره همکار دي مثال کارګرانو دا خلک چې تاسو ته مواد د شان درکې یعنی د سوزي خپل وطن ته لري تاسو سره مراد کی یا نه بس دا طبعا چې نه د خپل زړه بیکاری نه د کار په اړه کې خپل اقتصاد په تر باندې د رښتو نه مو د پاره د رښتو اقتصاد لپاره مړی خلک او د خلک بیکار دي د دې مالی دی په اړه کې دا لپاره د دې امیدوار چې دوی په خطر راځي په صورت خلک خوشاله دي چې د کار کې د مسره مجبوران دي امیدوار دي چې نورې پروژې هم د وطن کې پلي شي امنیت راغلی دا موږ اکثر تجاران په ځای ویلي دي چې تجاران تاسو کوشش وکړئ چې راسئ هغه د خپل وطن جوړ کړئ د خپل د وطن اقتصاد په پښو ودروئ دا زموږ ټول تقاضا ټول سرمایه‌ګران دا تقاضا ده دا مطلوب دي انشاءالله امیدوار شو چې کارونه ډېر شروع شي روانه شي په ځان کې کارونه کوي انجینر صاحب دغه دوه طبقې کې نه دوه منزل کې تفاوت نسبت په اول منزل څه شي دي کدا کې لیدونکو ته دوه منزل کې تفاوت ټول شي تفاوت نه سب دکانونو تعداد ده دا دوه درې منزل د موبایلو دکانونه دي ها او دا اول منزل د غټو سامانونو باندې یخچال او کولر راځي څلورم منزل ته کمپیوټر او تلویزیون او دا شی دی موږ اکثره دکاندارانو خپل ډیکوریشنونه کړي دي لکه دې د عملونو سره هغه کې د راسي د دکانونو انجینر صاحب مثال درته که څوک وغواړي چې دکانونه ونیسي دلته تاسو سره په کومو شرایطو باندې دکانونه سره نه وي پاتې دي نه دومره زیات هم پاتې دی او کومه چې پاتې هغه منتظر دي چې دولت طرف ته کرایه پیدا شي دولت کرایه پروسته کې د ځکه د لپاره د کرایه ورکړي نور شان چې دغه سامان موږ راغلو
درس کال لپاره د هغه څوک چې کارونه کوي چې درس سره مذاکره خپرول نور اویا افسر دوی د خپله معاف چې دوی متضرر شوي دي بالا درس کارونه بیا دولت کېږي او خپل کار یې کېږي او فساد سره محترمو دوست ما درېیم منزل ته خېځو دا هغه ځینې دي چې فیصله فراري ځینې دي دا مارکیټ کې تقریبا 7 ځینې فراري ځینې دي خو خدای ناخواسته کومه حادثه راځي د ځینو نه خلک وځي لاندې منزل نه بیخي تعمیر نه وځي خدای ناخواسته کومه حادثه کېږي اتفاق کېږي بل شی کېږي نو په دې حسابه دې ورته سهولتونه چې دي خلکو ته دغه پر دغه ځینې دي د 2000 کې ځینې لرو چې خلک پورته کېږي 2 برقي ځینې لرو مثلا 3 د کارګو لفتونه لرو خلک خپل موال پورته کوي او شپږ د نور شیشې لفتونه د بازار په ساحه کې مراجعین کته کېږي پورته کېږي هر منزل د سيزي یو څه مشکل انجینر صاحب ته حرکت وکړه د دغه سره د خبرې په دوام ورکوه یو خبره دا ده چې د هر منزل کې تاسو د اودسونو لپاره هم جین لري هر منزل کې ادا پیدا دلته چې د دې مارکیټ یو ټیکنه ده یو څه ده چې د نور مارکیټونو په دار سه 15 شپږ منزلات د غره تشناب وي دلته ان شاء الله موږ یو صلو اویا تشناب لرو په هر منزل کې 25 درس د ځای لرو په ټول منزلونو هر منزلو کې 25 شپږ تشناب موږ لرو زیاغه زنانه بخښنه دي د مایبینه لپاره هم د مردانو لپاره تشنابونه په نظر کې نیسي او په ډیر ښه کیفیت تشنابونه دي کولای شي چې دوی ته وکړي بالکل بیا د پاس منزل ته سی خو د منزل موږ فعال کړی دي نور فعال دي ټول مقصد دا دونه اوس کارګران استفاده کوي مشکل نه ستاسو دا بل ساحه د آزاد ساحه تاسو ګورئ د اصلاح د جديد د وزنونو خلک استفاده کولای شي نور وزنونو هم استفاده کولای شي نو خپل داسې د سیستم د کامرو ټول جوړ کې تاسو ګورئ نفس سیستم د غاک سیستم د انټرنیټ ټلیفون موږ اکثر مارکیټونو د لار ستاکاو د سلار ټلیفون کار نه کوي دا ټول په شو د ټلیفون کار کوي مشکل باندې لدی نه غواړم چې خلک مشکل پیدا دا صحیح دی ول په خیز وخت څلورم منزل ته دا د بدغه سره بو کې شه و څلورم منزل ته چې څلورم منزل ته چې ګورم راځي د نو ګورو دا نو شان ګورو انجینر صاحب دا خو یعنی هغه شریکی هغه ځینې دي کنه بس دا ځینې لپاره درې لپاره کوي یو په یو وخت بس څوک د ځینو استفاده کوي څوک برقي استفاده کوي څوک لفت استفاده کوي دا چې خپل تبع دا ساو کې تاسو دې لرو دا ساده د افغانستان خلکو علاقه زیاتره د سره د لفت سره ده کنه واسه چې لفت یو هیڅ مشکل نه لرو شپږ د لفت دي ډیر کې انجینر صاحب د څه غږ دی هغه ده ارو د ماشینو ده یعنی دا د خپل شخصي کارونه دي د دکاندارانو نه دا په ځکه دا ګرانی کې یو پنځم منزلو لپاره سکار کې هغه پرش کوي مواد څوک پورته کوي پنځم شپږم منزل تر څلورم منزل په داخلي منزل ده چې د دکاندارانو پورې مربوط ده دا ټول تکمیل شوی ده د کوم مشکل نه لرو خپل دکانداران چې خپل هغه تسلیمول فقط یو څه کار سره دا سال خلاص چې لفتونه فعال دي کار ټول خلاص ده بس مشکل نه ده خاص قندیلونه دي دا له خارجه راوړل شوي دي او دا قندیلو ته د تقریبا یو میاشت کې هوا ته قندیل لا خلکو ځای په ځای کړل د خپل داخلي پرسونل افغانستان خلکو دا جوړ کړل د قندیلونو څلور زمان کې څلور قسمه قندیلونه چې زه یې یو ترتیبات وکړم او دا دی انجینر صاحب د خیرخوا تجارتي کمپلیکس برق سره هم د برق عمومي دولتي برق دا کړل ته تاسو په هغه باندې نه دلته دولتي برق حاضر دلته ترانسفرونه ورته کېدل شي دلته تقریبا 3.5 تر 4 میگا واټ پورې برق پکار ده برق موږ هم دولتي برق ده هم سولر نه استفاده کوو چې بعضې امرجنسي شن سولر نه هم جنراتور دي 15 جنراتور 1500 کیلو واټه جنراتور دي چې هغه جنراتور استفاده درې ورغه بخښنه ته برق اخلي یعنی تاسو کارونه نه زړیږي هغه کې څه نه سپارټ کوي نور دغه قندیلونه دي چې یو په شکل د قندیلو ده یعنی دا قندیلونه د څه هر منزل کې باندې رقمي جوړیږي دا یو نه دا یو دا ټول هغه د قندیل ده همې څه کته کیږي لاندې دا دي هم دا تقریبا 8 متر 9 متر
اصلا پاس مزلونه تر دغه څلورم مزله پورې مزین شوي دي. دا بل ډیزاین د فرنسا خدیلو ده او دا ډېر نماز تعمیر هم زیات دی او په شان تر جوړېږي. انجینر صاحب د تا دا باور راته چې خیرخوا تجارتي کمپلیکس په دې شکل او په دې شرایطو کې د خپل شرکت لخوا یعنی پر مخ بیول شي. دا خو صحیح ده، موږ باور په دې راته چې موږ خپل عملاً کار کې کوو او دا موږ ته مطمئنه چې دا کار به جوړېږي. خبر دا ده چې فرنسا رقابتونه دلته ډېر زیات وو د همجوار مارکېټونه چې هېڅوک نه غواړي چې فرنسا څنګه داسې یو ښه شی مارکېټ جوړ شي چې هغه نه موږ فرنسا ښه استفاده وکړو. مشکل نشته، د نه به ښه نور هم جوړ شي، دا هم جوړ شوي دي. خدای مهربانه امیدوار دی چې افغانستان ورو ورو په خپل ترقي پیشرفت ته مخه کړي او وکړو چې افغانستان ډېر ښکلی یو نما یو ښه وطن سمسور وطن موږ ولرو. انجینر صاحب هغه خبره دې وکړله همجواره مارکېټونه او ځینې هېوادوال یعنې چې هغه خلک چې بخیلي ورته راتلل او مغرضات یې کاوه د تاسې په کارونو کې خو به خنډ اچولی نه وي په داسې دغه دې مسله کې موږ زیات داخل نه یو، اتحادیې ورسره داخل دي، خنډونه یې اچولي دي. دوکانداران همجوار خپل دوکاندارانو ته کرایې کمې کړي دي چې دې مارکېټ به څوک رانسي. خو چې انشاءالله دا یو افتتاح شي د خلک خبره د خلک سل لپاره هم خلک راځي او دا یو ملي او بین المللي هغه مارکېټ ده او ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي. فرنسا دا قطعي تاسو وګورئ چې دا د دې نصبول دي قندیل فرنسا د جذب کول ساده کار نه ده او دغه لفټ هم تکمیل دي او دغه ځین تکمیل دي. پاس نمای استفاده کړه 15 شپږم منزل پاتې دا څه بلاب څه تشنابونه اوس بیا پته وکړئ چې تشنابونه جوړ شوي دي. انجینر صاحب یو بل سوال دا ده د افغانستان کې همداسې یو لوی تجارتي ساحه پیدا شي د تاسې شرکت به وتوانېږي چې د دې نه یعنې ښایسته نور مارکېټونه جوړ کړي. داسې دغه تاسې خلکو څه ډاډ ورکوي حکومت ته خصوصا؟ د کې هېڅ مشکل نه لرو. موږ انشاءالله خپله شرکتونه دي، ډیزاین شرکتونه دي، تطبیق کننده شرکتونه دي، ښه انجینران لرو. داسې فرنسا استفاده نه فرصوي استفاده نه و جنګ و حالاتو دا لږ مشکلتیا و. دې کې هېڅ انشاءالله موږ هېڅ مشکل نه لرو. د ده نه ښه خیالات جوړولی شو. دې کې دا موږ خلکو ته جاز ورکولی شو. انشاءالله لرو داسې ښه باکیفیت او مسلکي انجینران لرو چې دا کارونه مخته وړلی شي. دې کې موږ مشکل نه لرو انشاءالله. دا ویلې تشنابونه موږ ته راښیي. راځئ یو سامپل د تشنابونو وګورئ نو زه هم بیا سره کش. انجینر صاحب دغه 2 کلونو کې چې دلته ته کار کې خستګي خو به دې پیدا کړي نه وي. خسته خامخا خسته کېږي خو بیا مې افتخار په دې کوو چې خپل وطن ته کار کوو، وطن مینه سره کار کوو. دې کې سړی به هېڅوک هم خسته نه شي تر څو چې توان لري باید موږ کار وکړو. ما د اکثرو مصاحبې کې دا خلکو ته ویلي چې دا وطن ګوره موږ تاسو ته څوک موږ تاسو ته هغه نه جوړي، خارجي نه جوړي. موږ تاسو ته مثال روس او امریکا نه جوړي. که جوړېږي منافع اوس خپله لاس په کار نه شو خپله جوړ نه کړو. انشاءالله اوس د امارت اسلامي راغلی ده، سهولتونه ډېر زیات دي تجاران ته شرکتونو ته موادو. خدای مهربانه ده چې هم د موږ تاسو اقتصاد مخکې لاړ شي او هم د بعضې خلکو ته دا کارونه برابر شي. تاسې حق په ظرف د نیم ساعت کې جمهوري ریاست ته رسېږي که وغواړئ چې مثال څوک تاسې سره بله موږ سره مشکلات پیدا کېږي. اتحادیه ده، اتحادیې نه مه وره. خپله د امنیتي ارګانونو هلته پاس موږ سره مسؤلین دي. فرنسا موږ کولی زیاتره د رئیس الوزراء سره د نور سره ډېر اصلي کتلی شي. د موږ مشران چې کوم مشکل پیدا شي اداري امور ټولو سره موږ کتلی شو. یعنې حکومت ته تاسې ډېر راځي؟ بلکل حکومت خو بس په امنیت چې مسله کې امنیت په دې څه دا کارونه موږ جمهوریت کې هم کړي وو. ورته به دغه چې د یو موټر به تا ګرین ساحې ته راانتقالوو $100 به دې مصرفول. اما اوس الحمدلله هېڅ مشکل نشته، فقط د ټول مواد راځي څه خبره نشته. ډېر ښه. دا اخري دا بس دا تشنابونه دي چې دې نه خلک استفاده کوي. هلته زنانه تشنابونه وي، مردانه تشنابونه وي. دې تشنابونه او د سوجونه دي بهترین د ظروف کې استفاده شوي دي. دا ټول د ګرانیټ تیږو نه جوړ شوي دي او دا حالت برقونه سیستم د هواکش ټول سیستمونه د فعال دي.
خلک آزاد کولی شي ډېر په ارامه سره ښه توګه استفاده وکړي. ډېره مننه انجینر صاحب. زه به اوس لیدونکو ته وښیم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. درست. دلته به څوک انتظار نه پاتې کېږي. معمولا نتیجه رو اینجا آزاده دیگه تشنه مشکل نیست. طرف اینجا زنانه بخش رسی. زنانه بخش جدا دهلیز لري. جدا دهلیز ده را تشناب لري ته دوی دي زنده هغه د پاره د پمپ تبدیل زنانه لپاره کمود لري. هغه مایګري لپاره یو د تشناب یو د مایګري نور هم د شیشې او د سیستم ټول بهترین مواد استفاده شي. ولا اول خلک داسې وخت و چې موږ کله دا کار شروع کوو، داسې وخت و چې د وطن ټول کار خراب شو، خلکو سقوط وکړ، اکثره تجاران تښتېدل. خو مګر بیا خیر دې وي چې دا چې موږ متضررین او موږ سره د سلیمان زرمتي ځواني وکړله، په هغه وخت کې سرمایه ګزاري وکړله او د امارت نه هم خوشحاله یو چې په ښه وخت کې موږ سره خلاص راکړه. موږ به وخت ولاکه دغه قیومي کتلی شو، په کال کې هم نشو کتلی. 4 کاله موږ سوځېدلي. دا قیومي وزیر د مالیه و، څنګ په څنګ ممسایه و، یو سیمټي دیوال یې موږ ته چپه نه کړ، څنګ کې یې د ما دوکان و. باور په خدای وکړه چې هغه چپه کړی وی دا ګودامونه د خلکو خساره نه کوله، یو د ګودام اجازه یې ورنه کړله چې دغه دیوال چپه کړي او اطفایه راسي. خو موږ اوس وځېدو ډېر تباه و برباد شو. 15 کاله مظاهرې مو کړلې. خو مخکیني حکومت کې قیومي په نوم یو وزیر د مالیه و. زه نو څه نه وایم، اوس شا په شا دغه کېږي. خو موږ سره یو ورځ ملاقات ونه کوو. او اوس شکر الحمدلله د امارت نه په دې خوشحاله یو، هره ورځ غواړو هره دقیقه موږ تللی شو، غټو غټو خلکو سره موږ لیدلی شو. په دغه رئیس وزارت ورتلی سي پورې ودان الله دې همداسې کامیابه لري. هر وخت چې وغواړو هر مشکل ولرو موږ هماغه ورځ موږ ورتللی شو، هېڅ کوم مشکل پابندي نشته. ولې نه ووره دغه موږ تقریبا 200 دکانداران وو. دا اوس شکر الحمدلله 1100 دکانونه شوي. دکې مثال دغه 1.5 زره به متضرر دي. ډېر 400 دکانونه اوس هم شته چې خلکو ته، او اکثره داسې دکانداران موږ سره ول چې چا نفر نه و هغه دکان یې نیولی او په هیله یې چا ته په کرا ورکړی و. داسې دکانونه اوس هم موږ سره شته چې خلک اکثره یې کېدای شي په کرا هم ورکړي. او شکر الحمدلله اوس خو تقریبا 1100 دکانه دي. خامخا دکانونه ډېر دي. او موږ دغه څوک چې خارج کې دي داخل کې دي ټول نه تقاضا لرو چې ډېر ښه پارک کمپلیکس دی، هر سړی راشي دلته برخه واخلي او خپل اولاد ته د یو نفقه وګټي، حلاله روزي. په آخر کې د تا نظر چیه ده آینده د دغه مارکیټ ته سره یعنی دا مارکیټ به خو ودرېږي او هغسې تاسې تصور کوئ هماغسې مارکیټ به سي؟ انشاءالله دا چې وخت په غورپو کې په خپو ولاړو اوس خو کانکریټي شو. بله خوبي د دې کمپلیکس شی ده چې موږ خپل متضررین لرو. هغه دکانداران چې موږ اوس نورو مارکیټو ته تللي دي هلته په کرایي ناست دي، اکثره کمپلیکس جوړ شي خلک کمپاین کوي 2 کاله کرا ترې نه اخلي. خو موږ هم د امارت نه یو تقاضا لرو چې موږ سره د کرا کې ډېر دغه وکړي، ځکه چې موږ سره همجواره مارکیټونه موږ سره په سیالۍ روان دي. کوشش کوي چې دا د امارتي پروژه ده دا ناکامه شي. خو موږ د امارت نه یو تقاضا لرو چې موږ سره د کرا کې دغه وکړي، ځکه موږ مصرف خپل کړی دی. هر دکاندار خپل په متراژ پیسې ورکړي دي. اوس دغه کرا کې موږ سره ګزاره وکړي چې د موږ مارکیټ کامیاب دی او کامیاب بشي او خلک شته چې موږ مارکیټ ناکاموي. دا خو پارکینګ دی. موږ دا پروژه 2 منزله پارکینګ لري چې د منزل کې موټر اجازه نشته. دغه لاندې ساعته زه ګورو دغه فوکسي رنګ ویلی ده نو منتظر دغسې یو ورځ 2 ورځې کې وشي بیا دې کې خطونه اچول کېږي، خطونه د رفت آمد د موټرو، نور کار فرنسل سیستم د اطفایه او وشمن ټول دلته آماده شوي دي.
دا سیستم د پارکینګ سیستم د هوشمند لري. سیستم د هوشمند په دې معنی دی چې تاسو د ماشینونه ګورئ مجرد چې موټر راځي نو ثبتي کی او راهنمایي ورته کیږي چې تاسو په کومه هغه کې ودروي کوم قسمت کې ودروي بیرته چې وځي هغه جنات هغه د مسافت چکو ته کیږي پیسې ټکس ورته راوځي دومره پیسې دغه چراغونه چې د سره چراغونه یې د هوشمند سیستم کوم چې کې چراغ سرو په سلامت موټر ولاړ کوم چې کې شینو سلامت موټر ولاړ مجلس موټر درېږي شین کول کیږي چراغ سور کیږي یعنی سیستم د هوشمند په حساب دی سیستم د اتومات د پارکینګ جوړ شوی دی او سیستم د اطفائیه په هر موټر په سر باندې یو ډول د فایر خدای نه خاصه کومانده کیږي یا ریغ کیږي دا کولای شي د دانه په مسلغه وکي او واکش سیستمونه ټول شاوخوا ته جوړ دي لوی تقریبا 1.5 سلوخه د پکې لګول کیږي د پکې هوا باسي زوی ته وځي باندې آزاد فضا ته هوا باسي ساعت مخصوص ماشینونه او ته مسپید او ماشینونه ورته کار انجینر صاحب یو مهمه او اساسي خبره دا چې د داسې پارکینګ نوښت یعنی پلان په افغانستان کې کله تطبیق شوی د رقمي پروژه خو ما لیدلې ده دا نقشه کوم چې راوړل شوی دا په ترتیب چې دغه هغه پارکینګ د رقم تقریبا وې بالکل په سطح د افغانستان کې نسته او نو بچا جوړ کړي خو تاسو بازو هغه ته بدلې مارکیټ ته بدلې سره هم سیستم د پارکینګ ده دلته ټول سیستم ډېر مجهز سیستم پاک آرام آسوده پاکه ګرد غبار تو بیس نه کې هر وخت کې ګرمای استفاده کوي زمین استفاده کوي او دا ډېر موډرن او مجهز پارکینګ دی د دوه پارکینګونو کې موږ تقریبا تر 1200 موټر زمان دغه ځای لرو د کچېري موټر وځي داخلي کې غیر لپاره د موږ د زیاتره باندې کولای شو دا اول منزل پارکینګ وغلاله دوه منزل نو تر څو پورې هغه منزل د فرنګ کار خلاص شي بیا به دا موټر انتقالي پاس په موږ رنګو دا فرشي فوکسي رنګ د مخصوص رنګ ډیر خدا موټر په بیا په بالې دي حالت کا دی جی فقط یو څو وخت پر ټول رنګ ساتي دوه منزل آماده دي بس دا په اسلام دغه پارکینګ نو دا ګران انجینر صاحب دغه د تاسو دغه د کانکریټ سیستم د سیستماولي د بيخي تفاوت لري د تاسو کانکریټ نسبت په نورو کانکریټونو ډیر تفاوت لري دا علت چې د ډیر ماته کلک کاري لکه کیږي د سره تکاري نو کانکریټ خو تقریبا دغه ترین مارک 4000 پیسې د استفاده شوی ده او دا په ټول بخښو کې د استفاده شوی پایو کې بهترین سیخ او ډیر اساسي کار شوی ده د حساب تبنو باز کانکریټ به کړی برما هم کار ډیر په مشکل باندې کار کوي صرف د غلاره سره د مخ لاره دا به د فکر کې چې دا به طبيعي کوي تاسو غوډراله کې دام یو خاص مخصوص کانکریټ ده راځي د تاچول شوی ده او قالب لري مغه قالب باندې د برته جوړ شوی ډیزاین شوی ده په دې فکر کې چې دا تیګه لګیدل ده کنه د سګواله او جګواله لري دا سترکچر سره دا رقم جوړ نو دا پارکینګ دوه لارې لري یو دا لار او بي رافت سمات یو اخر سر په نام د کارلف مګلرو څنګه کوم حالت خدای نه حساب کومه د سرازي هغه په اسلام هغه لفت موټر او زمان دوه موټر پورته کوي او زمان راکته کوي انتقالي باندې انجینر صاحب د زلزلې په مقابل کې خیرخوا تجارتي کمپلیکس څومره مقامات لري تر 100 درجه پورې زلزلې تقریبا شاید نه زیات وي نه بالا پورې د مقاومت لري ټول شیان ورته سنجول شوي دي شیروالونه او سیستمونه ټول ډیزاین کې معلوم دي ان شاء الله د غل طرف نه مطمئن یو مشکل باندې نشي انجینر صاحب یو مهمه پوښتنه بل اضافه کوم هغه دا چې دغه جادي نادر پښتون څنګه د پراخ سود د فرصت کې پیدا شو دغه دلیل بل تاسو د خیر خاص سنسکای تجارتي موسیقي شرکت رئیس جناب سلیمان زرمتی صاحب یو وخت د شارولي سره دغه وکړه چې دا جاده به موږ جوړو جاده په دوه حالت جوړه سي خو جاده د ویالي ټول سره پټ سو جاده لوي سو جاده پیادرونه ټول جوړ سول څنګه مرمر بهترین تیګه د وطن کې خو درسره په شینسار وخت نیول تر پلخشي پورې او سیستم د برق لایټو کا د پاس د ګروپو سیستمونه ټول تر دوه جادې پورې دا مکمل نه خلاص کړ دا زمنن دوی هغه فواره دی وبو هم جوړ کړل سیستم دی وبو فواره دی وین تغییر وکړ رنگ یې کړل کټاری نه ورته کې خو درې نو فواره کې اوس رنگ په اوچنا جلوا په داس بیا سره ډیر مخصوص رنگ کار کوي به رنگ باندې کار کوي هغه شی دی ورځ باندې کې دا هم ټول
د خپل شرکت د شخصي جیب نه استفاده کوي تقریبا زیاته $2,00,000 پورې تقریبا مصرف شول دا جادو هغه باندې ځکه نمای ورکړی ده او بل ضمن چې پارکینګ فرض شوی ده زیاتره بیروبار نو لاندې پارکینګ ته خلک متوجه دي. ډیره مننه. کور رابط موږ همیش په خدمت کې یو فقط یو راکړنه موږ د خلکو نه ده چې دا کمپلیټ جوړیږي د دې پاکاري کې د دې ساتنه کې موږ سره همکاري کومک وکړي او ضمن دا سره تجارانو نه دا تقاضا د سره چې دې وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي او هغوی د خپل زمینه د کار او ته مساعده ده امنیت راغلی مشکل نشته. موږ د دې امارات خوشحاله کېدای چې دوی هم باید خوشحاله اوسي او راسي دې وطن کې سرمایه‌ګذاري په خپل افغانستان اقتصاد لوړ بوځي د خلکو ته کار روزګار پیدا شي.